ځا شکل سره دا خبره وکړه. د نیمې شپې نه وروسته د دې دا ټیم و چې په دې وخت کې به دې حمله کوي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. نو ټوله شپې یخه تېره کړه. الله سبحانه وتعالی سورة الانفال کې څه وایي؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. وایي کله چې دا کافر دا مکر او چل جوړوي دې دپاره چې تا وتړي، قیدي دي کي یا تا مړ کي او یا تا وباسي د دې ځای نه. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله د دې تدبیر نیولی دی، الله ښه چل جوړونکی دی، الله ولې تدبیر کړی. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دغه ځای کې کور ته راواپس شو نو علي بن ابي طالب دلته په دې کور کې و. رسول صلی الله علیه وسلم د دې تربیت به هم کوو او په دې به خرچه هم کوله. نو علي بن ابي طالب ته وی نم علی فراشي، زما په دې بستره باندې نن ویده شه او زما چې کومه بړستن ده څادر او شړۍ ده دا به په ځان باندې راواچې، دا شنه شړۍ په هغې کې چې به رسول صلی الله علیه وسلم وده کېده. علي رضی الله عنه همدغه شانته وکړه او په هغه ځای کې وده شو. رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې راووته او په لاس کې شګې او خاورې راواغستې او دا یې وشیندلې، ویې خرلې د مشرکانو په دې سرونو باندې. او دا آیات یې ولوسته د سورة یاسین وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. ما د دې نه مخکې وروسته پردې ګرځولې دیوالونه چې نه مخکې به لیدی شي نه به شاته، او دوی هیڅ نشي لیدلی. الله ته دا نظرونه ختم کړه. وایي په دې کې یو سړی هم پاتې نه شو چې د دې سر ته د خاورې ونه رسېږي. او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم ووته د دغه ځای نه د ابوبکر رضی الله عنه کور ته. نو چې څنګه هلته لاړی نو ابوبکر رضی الله عنه کور ته چې لاړی شپه ده نو هغه هم ځان تیار کړی دی. او په دې کې د ابوبکر رضی الله عنه کور کې یو کړکۍ وه، په دغه کړکۍ باندې دواړه راووتل او روان شو د غارې ثور په طرف باندې، یعنې او روان شو د یمن په طرف. روایتو کې داسې راځي چې د یمن په طرف باندې روان شو چې دلته دا غار ثور دی. مشرکان چېرته پاتې شو؟ هغه دروازه کې انتظار کوي له چې کله به راوځي دا سړی به کله راوځي چې موږ به حمله کوو او ختموو به. نو دغه دروازې کې ناست دي، یو سړی په دې باندې تېر شو. وایي څه کوئ؟ وایي د دروازې مخې ته ناست دی. وایي څه انتظار کوئ؟ وایي سړی د راوځي که نه؟ قالو محمدا، د محمد صلی الله علیه وسلم انتظار کوو چې راوځي. هغه ته وایي خبتم وخسرتم قد والله، تاسو خو تباه و برباد شوئ، نامراده شوئ، ناکام شوئ. وایي مر بکم، هغه سړی تاسو باندې تېر شو او ستاسو په سرونو باندې خاورې وشیندلې او لاړو درنه ووته. نو دی چې وکته د هر یو په سر باندې خاورې پرتې وي. کله چې دی د دروازې کې وردننه شو چې ویې کته وایي چې والله ان هذا، قسم په الله چې دا خو پروت دی د بستره کې، کوم ځای کې چې به رسول صلی الله علیه وسلم وده کېده په هغه ځای کې علي رضی الله عنه پروت و. چې ویې کته وایي سړی ونیو په اوږدو باندې مو ونیو، ډېر خوشحاله شو. نو کله چې سار شو نو علي رضی الله عنه په دې وخت کې د دې بسترې نه راپاڅېدو. نو دی پې ور ټوپړې ونیو او تپوس یې ترې کوئ چېرته دی رسول صلی الله علیه وسلم، چېرته دی؟ دی ورته ویل لا علم لی به، ما ته هېڅ پته نشته دی چېرته دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې چې دا 14 کال د نبوت دی، 14 کال د نبوت دی، د خپل ملګري سره ابوبکر رضی الله عنه سره روان دی. او ما تاسو ته وویل چې د کور شا طرف ته یو دیوال دی، په هغه کړکۍ باندې دروازه باندې ووتل او ډېر په جلتۍ کې ووته د هغه ځای نه، مخکې ځای نه چې سار راخیږي نه د شپې دی ووتل. نو په دې کې قریش په دې خبره باندې پوه شو چې سړی زموږ د ګوتو نه ووته.